شهیدان لرو چې یو ښځه او لکه خاوند دي دوی بچي د هغې د کور څوک د سخت نشته دی درې بچي دي وړکي وړکي دي چې وړه وړه مقه سره د کور سرپرست پاتې شو زخمیان پکې مخ نه زخمیان نشته دا وخت دا ونش دا وشمار لزر روپۍ دا 1000 روپۍ د هغه یتیمانانو دي چې هغه هیڅ سرپرست نه لري بالکل بس دا په الله شو له پتا شو ته هغه خلک ته ان شاء الله کړي رسول دا غي په ورس قاری صاحب ستړي مش الله دې وخت خیر وي تاسو ستړي مش زه د شماش د کلی د کندهار غاړي اوسیدونکی یم تاسو د کور څومره شهیدان شوي دي زموږ کور کې الحمدلله نه کورونه وران شوي دي نه شهیدان شوي دي نه زخمیان لرو خپل دا نه لرو او کلی تلفات زموږ تقریبا 48 شهیدان دي زموږ په کلی کې خاص دي شماش چې زموږ جبه والا په شیان دي دیو کې نور شماش سهو کې چې کم د دیوګل خلک پراته دي یا د دې علاقو خلک هلته پراته دي د بدل ساپو جبه والا او کې ډیر شهیدان دي چې ماته تعداد نه معلوم صرف زموږ د جبه والا 48 شهیدان دي رحیم کاکا چې په کینل کې اوسېږي پلار نوم خیبر دی سپینګیری سړی دی د کورنۍ 9 غړي شهیدان شوي دي زه چې نن ماسپښین راتللم ما ورته دومره ویلې چې زه کته ځم یو ویډیو صرف ته مال راکړه که کوم مسلمان ما لاره کې پیدا کړه او داسې کومک والا مې څوک پیدا کړه که 500,000 روپۍ تا ته څوک ورسوي زه به ویډیو شکل هغې ته مې ستا ویډیو وښیم او بېرته په ویډیو شکل به راوړم تا ته به ورسوم هغې ته مې دا مې ویلې مونږ 2 کسان ملګري وو دویم ملګری زما کوز پاتې دی ما ویلې تا مونږ دواړه بوزو دلته څه کوې بوزو د کیمپ کې دی یو خیمت له لګو هلته دی اچو کته نه چې کوم کومک والا راځي هغه به تا سره مخ کېږي او څه مدد سره وکړي هغې نه انکار وکوي لنګي مې خوږېږي زه کیمپ ته نشم وتلی تاسو د جنغید جماعت امام یوئ که نه د همدغه کلي د دې کلي جامع مسجد خطیب زموږ مولوي صاحب محمد اشرف هغه بل کس دی زه د دې ټول شماش ساحې د مدرسې مسؤل یم خپله مدرسه هلته لرم چې اوس فعلا په زلزلو کې خرابه شوې ده او دکې مسؤل یم او دکه شماش کې د دغه کاکا د غټ بچیان څوک نشته چې هغه راغلی د دې کاکا یو زوی چې واده یې کړی و دکه په شهادت رسېدلی دی بل زوی نن هغه د کور پاتې ماشومان ایستلي دي په کونړ خاص کیمپ کې پرېږدي یو معذور دی او یو وړوکی زوی دی هغه معذوره دی دلته هرې صاحب ما خو شمارلې دي خو ته بیا مو شماره چې ده کیمرې مخامخ راشي دا 10,000 افغانۍ دي بالکل 10,000 افغانۍ رحیم کاکا دپاره د دې ملګرو چې هر څوک دا مسلمانان موږ په نوم نه پېژنو هغې دپاره دوی صدقه کړلې او دکه به انشاءالله امانتن دکه 10,000 روپۍ په شمول د دې شماش د شهیدانو دا به وړم رحیم کاکا ته به رسوم دا تا ته یو امانت دی او موږ ته امانت موږ تا ته وسپارو دا امانت الله دې تاسو سره هم ښه وکړي او الله دې ستاسو دنیا او آخرت په دې باندې ښایسته کړي چې یو کمزوري یو د شهید کورنۍ یو چا سره دې حمایت درنو لیدونکو نو که څه هم شپه ده تاسو ته په دې ویډیو کې پته لګېږي ډېر ناوخته دی دغه ورونه دلته راغلي او څه خیمو پسې راغلي خو موږ دلته په موقع پیدا کړل دوی ویل چې کلو کې څوک نشته دی نو موږ ویل چې دوی له به دا مرسته ورکړو دوی به ورسوي ځینې پکې داسې کسان دي چې ماشومان دي د کور یې داسې غټ څوک نشته دی نو هغه دلته یو کلي یو کس ته حواله کوو او دغه مرسته هغې هلته وړي ته وروره ستړی مه شي او ستاسو د کور څو شهیدان شوي دي 2 شهیدان څوک شهیدان شوي دي یو لور مې ده یو زوی ده همدغه 2 غټ کسانو که نه واړه دغه واړه ماشومان هغه 50,000 روپۍ دي وروره بس په دې موږ نه ستا غم حوصله شوې نه چې در کمېږي دغه کوم بچیان چې دې پاتې دي دې ته به یو څو وړه واخلې الله دې کامیاب کړي ستړی مه شي وروره ستاسو د کور څونه شهیدان شوي دي زموږ کوره 2 ماشومان شهیدان شوي دي او څو او 3 زخمیان لرم نه دغه شهیدان مې ستا څو یو زوی مې یو لور مې او بل څوک نشته بس دا 2 شهیدان ستا شوي دي او 3 زخمیان دي زخمیان اوس هم په هسپتال کې پراته نه بس چې د زخمیان به دلته دي او دوايي ورته کېږي هغه 50,000 روپۍ دي بس دغې باندې به خپل کور ته څه واخلي مننه خوشحاله اوسئ کاکا ستاسو د کور څومره شهیدان شوي دي ما یو لور شهید شوی ده او 3 زخمیان دي نه کابل ته ورغی تاسو یې له پښې ماتې شوي خبر یې پښې ماتې دي دا یوه پښه 2,000 ماته ده او یو زوی ده دا د خوږ ده او یو لور ده دا د خوږ ده ما په خپله ایستل دی ده نور څوک پاتې دي داسې او شته ده شکر الله
کاکا دغه 15,000 روپۍ دي نن موږ ستا بچیان را ژوندي کولی شو نه په دغه علاج کې دا ډېر کم څه دی تاسو ځان ته په ډېر څه منظور الله تعالی چې چا لېږل د هغې له ایمان نصیب کړي الله تعالی هغو له نوره روزي ورکړي او مونږ چې دا چې د لکونو په حساب ده دې وخت کې دې وخت کې مونږ ته لکونو په حساب ده داسې حالات کې چې لکه کور کې چې د کومه اوړه وو هغه ایسار شوی دی کورونه ټول ویجاړ شوی دی هېڅ شی نه لرو نه د پخلي څه شی شته ده نه د جیران چې دی چې کوم چا سره دانې دي هغه هم خراب شوی دی جیران چې دی اوړه کولو جیران چې دی هغه هم خراب شوی دی هېڅ شی نشته بس الله دې رحمت کړي دا طرف یې ټول بندګان ته اجر درکړي او هغه چې چا لېږل د جرمني کې دی هغه د خدای د هر طرف نه دې وساتي کاکا ستړی مه شو دا راته وایي ستا کور څومره شهیدان شوي یو 2 شهیدان دي او 3 زخمیان دي شهیدان دي زامن لورګانې دي لورګانې لوسي دي او نوسي مې نوسي دوه 2 شهیدان شو زخمیان څومره دي زخمیان 3 پکې صدامه کې دي او 2-3 پکې پاس دي هغه لږ لږ هغه 15,000 روپۍ دي او بس موږ پې ستاسو دا در نشو کمولی خو تاسو به په دې باندې دغه ماشومان ته یو څه خیمه واخلئ جامې به واخلئ یو څه شی به پې واخلئ او د هغې ژوند به ترې بس الله دې تاسو له اجرونه درکړي او دا روپۍ چې چا کومک لېږلي دي هغو له دې الله اجرونه ورکړي او الله دې لکه هغو د دواړو جانې ښایسته کړي ستاسو هم در سره ښایسته کړي چې دې ساحې ته تاسو دومره راغلي یاست او دومره تکلیفونه مې ایستلي او ستاسو نه ډېره مننه ډېره مننه ستړی مه شئ دا راته ووایي چې ستاسو کور څومره شهیدان شوي دي زمونږ د کور یو کس شهید دی او زخمیان مخرم پکې الله رحم نشته ده نو او همدغه یو کس شهید دی او څه دي هغه شهید هغه زما ورور ورته ویم ساکت رزیم مشر به زما کور مشر سړی و دغسې هغه داسې یو چې یو 2,000 روپۍ پاتې دي بس دا په الله شولې او په تا شولې او د هغې بچیان ته ورته ورسي درنو لیدونکو نو یو خو زلزلې سات په سات ټکانونه دي موږ هم ډېر ورخطا کلي یو خو کاکا ستنه مشي خیر اوسې مننه دا راته ووایي چې ستا څومره شهیدان شوي دي نه 2 هلکان دي یو نجلۍ ده دغه یو 15,000 روپۍ دي او ستاسو لپاره رالیږل شوي چې موږ تاسو له راوړل ډېره مننه ډېره تشکر ډېره الله دې اجر درکړي تاسو له چې دا هر چا کړې ده دا مرسته الله دې ولا په ورځ د قیامت په کار کې او د هغوی دې ډېره مننه په دې کوو چې دلته اوس د هغوی پاملرنه ده او موږ آینده دپاره هم غواړو چې نور موږ ته د دې خلکو توجه وشي زموږ ورونه چې بار څومره د افغانان پراته دي او دغه حالاتونه تاسو په خپله ولیدئ چې دا داسې دلته یو کور داسې نه ده پاتې چې لکه ویجاړ نه یو هم جوړ نه دی بس رب دې رحم وکړي درنو لیدونکو نو باره چې دغه کوم ورونه راغلي وو دغه تېره ویډیو خو به تاسو کتلې وي هغې سره مو خپل اندازه مرسته وکړل او داسې ښکته را روان وي نو په دې یو غاړه کې یو 4-5 خیمې لګېدلې دي نو راغلو د دوی خواله دا کوم حاجي صاحب چې ناست دی د دې ټولو خلکو دلته یو مشر دی بلکل حاجي صاحب ستړی مه شي خیر د کوم کلي نه دلته راکوشوي وي تاسو موږ د منځګل د کلي نه راکوشوي دا هم د دې شوماش کوم کلی دی د شوماش نه بل کلی دی او لاندې شوماش دی موږ هغه اخري زموږ نه پورته سرحد کې څوک نشته اخري کلی زموږ اخري کلی تاسو په کلي کې څومره نقصانات شوي دي زموږ په کلي کې 150 مړي شوي دي یو 150 او 200 زخمیان او هغې نه سره موجود شو لا خراب شو څه رسیدګي نه کېږي هېڅ شی پورته نه راغی او تیارې د لارې نه زخمیان اوچت کړه کته یې وړه مړ یې مخه کړه موږ ته دلته راوړي بره کلي شا پراته کلي شل پراته دا اوس چې کوم د زلزلو ټکانونه کېږي دا بلته زیاتې ځکه راغلي وي هلته زیاتې ځکه دلته راغلي دا زمونږ یو ستاسو یو څو وروڼه دي چې په جرمني په کولن ښار کې او په ایسن ښار کې هغې خپلې لږ لږې روپۍ راټولې کړي دي او دلته یې رالیږلي دي چې دې خلکو سره زمونږ له طرفه دغه مرسته وکړي زمونږ دغه عمره وس کېږي که نه نو بس رب د هغې له اجرونه ورکړي دا الله دې اجر ازغم ورکړي دا موږ ته په لکاو منظور دي ما تاسو ته ویل چې تاسو دا تش راتګ چې د اسلامي همدردۍ لکه زموږ راغلی دا موږ ته د غره نه غټ ډېره مننه
پری راتاو شوه دا غمونو سمندر دی خدایا مور کئی شهید پلار شهید سمحشر دی خدایا کل ټول رنگ دی سخاموش مازدیګر دی خدایا مور کئی شهید پلار شهید سمحشر دی خدایا خدایا وران شو همړنګ شوی مو ګدر دی خدایا مور کئی شهید پلار شهید سمحشر دی خدایا کل ټول رنگ دی سخاموش مازدیګر دی خدایا مور کئی شهید پلار شهید سمحشر دی خدایا درنو لیدونکو نو کله چې مازدیګر په دې ځای تېرېدلو دا ډېره یو ښایسته رپورټ ماشومه ده د دې سره زموږ د ملګرو خبرې کړې نو کله چې کته راتلو دوی ویله چې دلته یوه کوټه ماشومه ده ګلالۍ د دې خوا ته به حتما ورځو دی یو څو شهیدان هم شوي دي ګلالۍ سړی نه شي ګلالۍ څنګه څنګه زلزلې خو په عذاب نه تللې څو کسان هم شهیدان شوي دي څوک څوک دي څوک شهیدان شوي دي یو د کاکا دوه د خویندو یو د ورور ورور د ستا عمر و هغه به تاسو لوبې کولې اوس نشته دا واخله دا ستا شولې ښه ځان له پیجامې هم واخلې چپړې به هم واخلې څه به ځان له واخلې ښه دا بلته یو بل چاله په کور بل چاله وې د کور له به د مور چاله به ورکړي ښه وې صحیح شو او دا هم وله دا د کیکونو کیلو دا چې نه وستا شو صحیح ده صحیح شو ګلالۍ خبرې وکړه اوس خو نه خفه کېږې خبرې سره موږ خبرې کوو چې موږ تا خواله رالو که نو خبرې کوه اوس مه خفه کېږه صحیح ده موږ ټول تا سره یو صحیح ده درنو لیدونکو نو څه هم شپه ده او موږ همدغسې را روان یو په دې خیمو باندې ګرځو او کوشش هم همدا دی چې هغه خلک پیدا کړو هغه خلکو ته ځان ور ورسوو چې هغه مستحق دي مستحق خو دا ټول دي خو موږ غواړو چې هغه خلکو ته دغه مرسته یا دغه پیسې ور ورسوو چې هغوی ته مرسته نه ده رسېدلې یا که رسېدلې نو ډېره کمه شی ته رسېدلې ده دلته یو قاري صاحب مې تر څنګ دی چې د دوی د کور شهیدان شوي دي قاري صاحب سلی نه شي ستاسو د کور نه څومره شهیدان شوي دي زمونږ د کور نه شپږ تنه زما بچي شهیدان شوي دي لکه 5 لورګانې مې د یو مزي او یوه لور او کډه د یې رایستلي دي ژوندي زخمي دي هغه تیاره کې دغه ته وړی دی ننګرهار هغه لا اوس هم هلته دي او بل زمونږ ځایګي کې یو زمونږ وراره راغلی او یوه زمونږ ترور راغلی و هغه هم ورسره شهیدان د هغې سره اته شو کور زما ټول ناست مطلب ستا کور ته پاتې نو ختم دی زه ښار کې وم زه ننګرهار کې وم هلته چې زلزله وشوله ما کور نمبر میلاو کړو د کور بس کور نمبر کار نه کړ پوه شومه چې کور لیدلی دی بیا ما هغه وخت په شپه شپه باندې ووتم چې رڼا لګېدله زه کور ته راورسېدم بس بیا شهیدان مې رایستلي وو زخمیان یې رایستلي چې راورسېدلې زخمیان او شهیدان هر څه راویستل او هغه رایستل شوي 2 کسه پاتې وو هغه هم بیا ما هغه وخت سره راویستل خلکو ته ډېر رسېدلي وو او بس هر سړی په خپل حالاتو باندې وداره باندې ټول هر یو کور لیدلی وو چا 2 چا 3 او چا 15 دغه شهیدان وو هر یو کور لیدلی مطلب تاسو ژوند بېرته د سره شو
هغه کوم خپلوان او بچي او هر څه بس هر څه یو بل نشو ګڼولی چې ویې کړو هغه وایي دوه بچي مې مړه دي 3 مړه دي 5 مړه دي ټول خاکبان دي د هغې نه زه هم د خیمه کې ناست یم بهر ته نه وځم نور خاکبان مې زیاتېږي او بس پلار دغه ناست یم الله ته صبر کوم بس رب دې موږ او تاسو ټول له صبر راکړي دا ټول خلک تاسو سره په دې غم کې شریک دي الله دې ټولو ته اجر ورکړي زمونږ او ستاسو یو څه ورونه او چې په جرمني په ایسن او پولن ښار کې دي هغوی خپل لږې لږې روپۍ راټولې کړي دي او موږ ته یې راولېږلې چې تاسو دا یوسئ دې خلکو سره مرسته وکړئ که موږ دا ټوله دنیا هم راواخلو تا له درکړو خو ستا دغه د بچو در پرې موږ نشو کمولی او هېڅ هم پرې نشو کولی خو دا لږې یو څه روپۍ دي دا دې باندې دغه د خپلو بچیانو دغه کوم یوه لور او مېرمن چې دې پاتې دغې ته ورکړئ او دوایي وکړئ او بس رب دې باقي خیر کړي امین الله پاک دې دغه ورونو ته اجر ورکړي دنیا په آخرت د الله ښایسته لري او الله دې نور هم کامیاب کړي چې موږ سره په دې غمرازۍ کې شرکت وکړو او دلته دې ورونو ځان نظره کړی د الله دې هر قدم باندې ورته نیکۍ ورکړي او ټول ته دې الله پاک اجر ورکړي درنو لیدونکو نو بیخي هر یو کې چې 15 او 6 دقیقې او دغه کوو خپرونه به دومره اوږده شي چې اپلوډ کېږي به نه سره دې ورځې په لنډو کې چې ستاسو د کورنۍ څومره شهیدان شوي دي زخمیان شوي دي زموږ د کورنۍ 4 شهیدان لرو او 4 زخمیان لرو په هسپتال کې دي او زه خپله چې وم زه خپله کوزم لاندې مزار کې وم او چې رالم د ماماګان مې وو څه مړي راایستلي وو او څه پاتې وو چې راوړ دغسې حال وو الله دې خپل رحم وکړي اوس هم دا زلزلې کېږي وخت وخت او الله دې خپل رحم وکړي بس الله دې شهیدانو له جنتونه ورکړي زخمیانو له الله شفا ورکړي دا لږې څه کمې روپۍ دي خو تاسو یې ځان ته ډېر څه منظور کړي الله خوشحال لره او الله پاک دې صدقه ستاسو قبول او منظور کړي دا مرسې چې هر چا کړي او الله دې یو په 2 وله ورکړي او الله هم خوشحال لره او الله هم قدردان لره او الله ما قدم ایمان سره کې واچوي چې دلته راغلی یاست موږ سره هم د غمرازي ښکاره کړل الله خوشحال لره عزتمن السلام علیکم ملګرو الحمدلله کومه مرسته چې موږ ته رالېږل شوې وه د پولن ښار نه 1,06,000 روپۍ چې موږ ته کومې رالېږل شوې وې 1,06,000 روپو کې مو تر 1.5 لکو افغانۍ تقسیم کړلې دغه کومې روپۍ چې پاتې دي افغانۍ چې پاتې دي د دغه سره د ایسن ښار نه چې کومو ملګرو مرسته کړې ده هغه لا په بانک کې پاتې دي نن یو څه ستونزه وه په هغې روپو کې نو هغه پیسې او دغه پیسې به سبا یو ځای کوو او دغلته چې کوم دا کیمپونه جوړ شوي دي نو هغه به په دغه ځای تقسیمو الحمدلله چې الله پاک موږ له دومره وس راکړو چې دغه ملګرو دغه مرسته موږ په ښه شان سره او ښه ځای ته ورسوله ذکر دې خدایا مور کوي شهید پلار شهید